سلامونه د نړۍ د عجیبه ویډیوګانو یوې نوې ګڼې ته ښه راغلاست. لومړی او د ګڼې په سر کې هغه هیواد ته ورځو چې د ریکارډونو د ماتولو سره بېسارې مینه لري. درځئ مکسیکو ته ولاړ شو. په دې هیواد کې دا وارې خبره دا وه چې د نړۍ تر ټولو لوی سندویچ جوړ کړي. هماغسې وشول. سندویچ 53 متره اوږد دی او 200 کیلو وزن لري. دا سندویچ 55 کسانو جوړ کړ او 2 نړیوال ریکارډونه یې مات کړل. یو دا چې د نړۍ تر ټولو لوی سندویچ یې جوړ کړ او بل دا چې ډېر لږ وخت یعنې 4 دقیقې او 48 ثانیې پرې ولګولې. که څه هم په بیړه تیار شوی و خو ښکاري چې خوند یې ډېر سم دی. که تاسې یو روغتون او یا بل روغتیایي مرکز ته لاړ شئ او ستاسې په وار دا ډاکټر راشیق غبرګون به مو څه وي. نوم یې دی آی روباټ او په امریکا کې جوړ شوی. د دې روباټ جوړونکي وایي ناروغان په دې لږ خوشحاله دي چې لږ تر لږه د دې روباټ مخ د اصلي ډاکټر دی. دا روباټ ستاسې فشار کتلی شي، الټراساونډ کوي او سکرټرې ته هم اړتیا نه لري. د ناروغانو تر روغتیایي دوسیو پورې هر څه په ځان کې ساتلي لري. او چې خبره د روباټونو د چین ته ځو، هغه هیواد چې د انسان په لاس د جوړو شوو دغو ماشینونو یوه سیالي یې پیل کړې. د پنډاګانو دې جوړې د نندارچیانو پام په دې ښکلي نڅا ځان ته راواړوه. خلکو دومره خوښ کړل چې د نندارې په پای کې یې ترې لاسلیکونه وغوښتل. په داسې حال کې چې د اولمپیک لوبو د لندن ښار ژوندی کړی، د جرمني د البي سیند پر غاړه په زرګونو کسانو خپل اولمپیک ولمانځه. د خټو اولمپیک. دا لوبه هم د اولمپیک د مشال او په ځانګړو برخوالو بشپړه شوه. د دې لوبې یوه ننګونه دا وه چې باید برخه اخیستونکو خپل سیال چې ټول په توره خټه کې پټ مټ و وپېژني. په اول نمبر یوه بله نادوده لوبه لرو، چیرې مه ځئ. د اولمپیک سیالیو ته چمتووالی او روزنه اوس تر هر وخت ډېره ده. خو د اوږد واټن ځغاستې دا خبره یقیني کړه چې تاسو تر بل هر کله اوس ډېر په چټکتیا وځغلئ. 2000 ځغاستونکو په فلیپین کې 15 مایله واټن په داسې حالت کې واهه چې بلاوې یې په مخ کې وې او مغز یې خوړ. بېغمه اوسئ، د رښتیا یې نه خوړ. دا وه هلته دلته. ښه روژه او ښه وخت، خو پام ووي چې په BBC پښتو ټیکي کام کې نورې ویډیوګانې هم لیدلی شئ. که هر ځای یاست خوښ اوسئ.